چې سره د دینی علوم او عصري علوم حاصلېږي په دغه بنیاد باندې چې هغې کې به د رهایشي طلبا وي هغې کې به د علاقې د وطن طلبا چې کوم دا دینی علوم حاصلوي. چې اجمروز سخیپول او د لکی مروت او د نږدې علاقې د شاهی اوسیدونکي دي هغې سره موږ لنګر فري ده نفیس د اخلو استادان تنخواګانې لنډو 2 استادان دي. الحمدلله دلته څومره نږدې علاقې د وطن خلک دي ټولو خپل وس مطابق تعاون کړی ده خو چونکې موږ د علاقه غریبه ده فقیره د خلکو وس طاقت نشته. رحیم شروع په نامه د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی. ملګرو نن راغلي یو غونډي شاهي بالا ناصرباغ روډ سره هلته یو مسجد باندې کار چالو دی د هغې امام صاحب را سره هم موجود دی داسې نور ملګري هم را سره موجود دی. یاره د امام صاحب مولوي صاحب سره پوښتنه کوو چې یاره دلته جومات کې څه کمی دی د مولوي صاحب سره خبرې اترې کوو له موږ سره اوسئ. انتهایی قابل قدر استاد احترام محترم جناب حکمت صاحب او تاسو ټول ټیم زه شکریه ادا کوم چې تاسو موږ جامع عمر للبنین والبنات شاهي بالا میرې مدرسې له راغلو دا تقریبا 90 مرلې ځمکه ده او په دې 90 مرلې باندې موږ 4 سیکشنو اراده ده چې په دې کې به یوه جامعه مدرسه وي د بناتو چې هغې کې به د 10مه پورې سکول هم وي یو به د هلکانو لپاره مدرسه وي چې هغه به انشاءالله میټرکه پورې سکول وي او سره به اداره وي په دې کې به یو جامع مسجد وي او به یو په دې کې د استادانو لپاره کوارټرې هي. اوس په دې وخت کې موږ موجوده د بناتو کم سیکشن ده هغه په 16 کمرو باندې مشتمل سیکشن ده تیار شو په هغې کې پلسترې پاته دي په هغې کې دروازې کړکۍ پاته دي په هغې کې بجلۍ فټینګ پاته ده او پلستر اوس پکې روان دي. نو انشاءالله مزید چې کوم د موږ به دا 3 منزله جوړېږي بیا به هغې نه بعد په جامع مسجد باندې شروع کېږي. نو چې څومره موږ مخیر حضرات دي څومره موږ لیدونکي دي ادارې مدرسې ډېرې زیاتې دي الله دې نور ډېرې کړي خو چونکې دا یوه غریزه علاقه ده یوه پسمانده علاقه ده یو دور دراز علاقه ده دلته په دې ملک وطن کې ډېرې ادارې دي موږ دې په نیت باندې په دې غرض باندې دا اداره جوړه کړې ده چې سره د دینی علوم او عصري علوم حاصلېږي په دغه بنیاد باندې چې هغې کې به رهایشي طلبا وي هغې کې به د علاقې د وطن طلبا چې کوم دا دینی علوم حاصلوي. دا راته ووایه مولوي صاحب چې تاسو سره دلته څومره طالب کرام دي؟ موږ سره موجوده وخت کې دلته 20 طلبا دي مسافر طلبا چې اجمروز سخیپول او د لکی مروت او د نږدې علاقې د شاهی اوسیدونکي دي هغې سره موږ لنګر فري ده نفیس د اخلو استادان تنخواګانې لنډو 2 استادان دي یو سره زنانه استادان 3 استادان دي او دا طلباو ته فری رهایش او فری لنګر هم ورکوو. مولوي صاحب دا راته ووایه چې یاره څومره ټیم په دا جامع باندې کار چالو دا موږ ته په 2016 باندې دا مدرسې دپاره ځای وقف شوی او په 2019 کې موږ په دې باندې شروع وکړله. نو الحمدلله په 2 کالو کې موږ دا 2 سیکشنه برابره شوله یو لاندې 8 کمرې یو بره 8 کمرې او په دریم چھت باندې شوري یو. مولوي صاحب دا راته ووایه چې اودسو ځای داسې نور سیسټم نشته؟ موږ دې مدرسې ته فلحال د اودسونو ضرورت د ډېر سخت هغې انتظامات نشته هغې ته د باترومونو ضرورت ده او سره د اوبو ټینکۍ ضرورت ده او نور د جومات چې کوم دی هغه هر ضرورت د یو شی نشته. دا راته ووایه چې یاره د کور کلي خلک بهر مخه چا منډه تعاون کړه؟ الحمدلله دلته څومره نږدې علاقې د وطن خلک دي ټولو خپل وس مطابق تعاون کړی ده خو چونکې موږ د علاقه غریبه ده فقیره د خلکو وس طاقت نشته خصوصا د خپل جمرود خلکو ډېر زیات تعاون کړی ده د شاهي بالا یا دور دراز علاقو موږ سره ملګرو تعاون کړی ده په دغه ځای خلک غریبان دي تعاون کړی ده. مولوي صاحب دا راته ووایه چې یاره خلکو نه څه اپیل کوئ څه ضرورت یا یو ځل بیا ورته ووایي موجوده چې موږ څومره سترګې د سکرین سترګه باندې لیدل شو ملګرو ته هغو ته موږ اپیل ده چې دې مدرسې ته خښتو ضرورت ده سریې ضرورت ده سیمټو ضرورت ده شګې ضرورت ده چې چا څه قسم تعاون وي څه قسم وسې وي نقدیت وي لنګر شروع ده لنګر اخراجات دي نو هغې موږ ټولو عوامو نه اپیل ده مسلمانانو نه چې بهترین ځای چې کوم دا د مصرف مدارس او مساجد دي چې هغه د موږ آخرت او دنیا کامیابي ذریعه ده. ډېره مننه. ملګرو تاسو څنګه د مولوي صاحب خبرې واورېدې په دا جومات کې نور هر څه پرېږدئ خو مولوي صاحب لکه دوی کوم استادان ورته نیولي وړو ته سبق وښي د هغوی هم ضرورت دي خپل لکه د هغو هم
کور دی بچي دي که نه د هغو هم ضرورت دي نو دا نور څه چې چا خښتې واس کېږي چا سیمټو واس کېږي نغدې نه وي خیر دی بل چې واس کېږي خښتې سیمټو د دې واس کېږي نو مولوي صاحب سره خامخا رابطه وساتئ. مولوي صاحب ستاسو د کانټیکټ نمبر 0345 91 24 130 دا WhatsApp ایزی پیسہ 0345 91 24 130. ډېره مننه. ملګرو دا د مولوي صاحب نمبر دی په دې باندې تاسو سره کانټیکټ کولی شئ چې څوک ورته ډایرکټ راځي هم دلته راتلی شي. مولوي صاحب د ځای پته ورته یو ځل جامعہ عمر للبنین والبنات شاہی بالا میرا نزد جمعہ خان کلی نصر باغ روڈ پېښور سغیبول. ملګرو دا د جومات پته ده دلته تاسو راتلی شئ د دوی سره چې هر څنګه منډه ترړه وي تاسو د دوی سره رابطه هم کولی شئ دلته راتلی شئ هر څه په خپله کتر شي. ډېره مننه. تر بل ویډیو پر مال او زما کیمرامین لره کې اجازت لري. الله په امان.